پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پر مشکات شریف حدیث دی جنگ کې کافران ونیول شو مور زوی سره ونیول شو انو دا خو بیا منځ سولا بل چې غلام شو نو یو صحابي حضرت علی کرم الله وجهه ولاړ شو دوه ورونه داسې وو ورونه غلامانو یو خرڅ کړي پیغمبر سم پښتنه وکول علی د ولا بل ورور دې څه کوي ولا غمی خرڅ دا دی ول څوک زر ول دا بیر دوا زر دوا الله سره جلا کوي مکني د قیامت پر ورځ الله تعالی خپل محبوب سره جلا سره جلا کافران پیغمبر سره جنگ اعلان وکړي ولکمور ولور سره نیول سوی دي مور او زوی سره نیول سوی دي پلار او زوی دا به سره جلا کوي نه چې یو غلام کې بلبل دا به دواړه یو ځای سره خرڅي به نه چې یو خرڅ کې او پر هغه چا دی لعنت دي چې دوه محبین سره جلا کوي پر هغه چا دی لعنت دي چې دوه شذ و سړی سره جلا کوي شذ و سړی پلار او زوی سره جلا کوي پلار او زوی اول چې مال تعویذونو کوډي موډي راواستولې مال پیر صاحب الله به کم جهنم ځای کې تشذ و سړی سره جلا کوي تشذ و سړی سره جلا کوي ستنی کی ټاکوي دا اوریجنل جهنميان دي کڅوم نمازي کڅوم د مسجد امام دي دا اوریجنل جهنميان د الله رسول فرمای لعنت دي پر هغه مسلمان د پاغو صحابه کرام ولعنت دي پر هغه چا چې دوه ورونه کافران دي ستا غلامان دي تاسو سره جلا کوي به نه مور او زوی دي سره جلا کو پلار او زوی دي د لعنت دي پر هغه چا اشته چې نن را ولاړېږي په 2000 په 3000 په 4000 په چیش کې شذ و سړی سره جلا کوي ستانه د خوښه چې دا شذ و سړی ډېر ژوند سره تیر سره ګران دي ستانه د خوښه نه د خوښه بیا 3000 روپۍ باندې دا تعویذ کوي ته پدا نه خبردار شذ و سړی دي ته ولې جلا کوي صحیح سلوک دا چې بیا مرشي اصلي جنازې محترم عالمي ډېر رسمي جوړ کړل پلانې غټ پیر مړ پیر دا غوولو ابل زه شذ راغلی و خبرې خو ډېر نه درته کوم پرتی بدی لګیږي او زه د اچھا پکې فذل جلال کړه ما هغه الله خوشاله کېدو کار شروع کړی دی دا هغه الله بس بیا ما ته څه قسم نه نو شذ تعویذونه چاپ کړیو بیا پیر راوښو پیر ول ما ته څه ویل سید پیر ما ته څه ویل الله اکبر والله ډېر می طبیعت خراب شي ډېر دا څنګه خبرې دي مال رچ پرون یو کیس راغلی دی او مال پرون یو کیس راغلی دی یعنی زنان زما وجرې لره یار زب زما و ډیر شخصي یار ته د کیسه نه وک زما و شخصي یار ته کیسه نه وک چې دا څه حال دی دا څه خبرې دي دا څه غم دی دا پښتانه سپین پښتانه چې بچا خان یې کتیر سوی دی غنی خان یې کدا هغه خلک دا د يهودو د نصاراو دا د پنجاب خبرې نه درته کوم انو بس خپل شدید او بل ته وسپارله تماشا کوه تماشا پیغمبر علیه السلام له شذراله ول یا رسول الله لاس راس تا پر لاس بیعت کوم پیغمبر سن نه دا خو نه د جایزه پیغمبر سن څورته وای دا خو نه د جایزه شذراله نو محمد رسول الله لاس د قران پاک پرکستا چې دې شي قران له لاس ور وړوي یا د پیغمبر سن لاس پرکې وو یو ځنه پرکې نست بیا پیغمبر صاحب نه اجازه نشته د غس عزت صدر توای ما به وک د غس بس ما باندې مې دشمنان پیرانی نه مې به د پیرانو زامن زه خپل پیران لرم الحمدلله شغوار سړی راشي هغه زوم تعویذ ورکوم مسکین غریب ته نور کوم ولا کستا د پاره ځان خورولې سم خپل پیران لرم تعویذو ولا لرم محترم خپل سیدان مشران ورسي پار ځای کستا دا ټګان مګا به نصر منو په دې خپل شجي خپل خوند لوري موږ نه بي عزت کوو دای څوک راغلي دي د کراچي کې بار والا ونن ستاسو کور والا علاج دی درکې دا چیرې وصلو خیر عزیزانو دې د افسوس خبرې درته کوم والله پزړې مې یو الله خبر دی چې زما احسن په پاوکان 2 بجې پرې وته ما او پر سوا 3 بجې راپورته سوای پاوکان 3 بجې د بل چا په خبرو دای نه چې زوس د بل چا په خبرو د زنانو خبرې دا څه پیښه چا ورور کولر ماستر مقرر کړی ټیوشن لر راځي د په بازار کې په دکان کې دی ماستر جې دروازه را وټه کوي دا دروازه ور خلاصه کې څه رو افزا شربت جوړ کړی د کښنانو مر واسطه
چا کاری صاحب مقرر کړی دی حافظ صاحب مقرر کړی دی خدای دې ګس ستا په لور قرآن نه زده کوي ستا په دا زوی دې هم خدای نه زده کوي دا قاریان دا حافظان دا ملایان دا پیران دا مشتران دا د مابین څه وباسي هیڅ څوک ستا د عزت خیال نه ساتي هیڅ څوک یې نه ساتي هیڅ څوک یې نه ساتي که ته پلانې ډېر غټ پیر دی بیا موږ هم پیران موږ ته خپل ځان را معلوم موږ ته خپل ځان را معلوم که خطا وځي نو ټیک د صحیح دی بیا یې کوه